درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې څلور تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. په سر کې تازه او د ویاړ خبر دا دی چې ظفر قل اردو د درې ملیوالو لوري بادغیس کې له 200 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو توکو مرسته وشوه. چارواکي وایي دغو مرستو کې کمپلې، غوړي، وریجې، مکروني، لوبیا، د ماهي غوښه، اوړه، کیک او کلچې شامل دي. لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له حنیف اتمر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په افغان سولې پروسې کې د اسانتیا برابرولو رول ته ادامه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د 2 ورځني کنفرانس په څنډه کې له حنیف اتمر سره لیدلی دي. دغه کنفرانس نن پیلیږي او ټاکل شوې ده چې 2 ورځې دوام وکړي. سرچینې زیاته کړې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو پر سولې پروسې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي قریشي د افغانستان په بامیان ولایت او نورو سیمو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو باندې خواشیني څرګنده کړې او ویې ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي. هغه د یوه داسې تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ چې بالاخره هر اړخیز اوربند باندې تمام شي. دوهم، اروپایي ټولنه وایي د ملي مصالحې عالي شورا باید ژر تر ژره فعاله شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ملي مصالحې تر نامه لاندې اعلان شوی بنسټ باید په سملاسي توګه په عمل کې هم رامنځته او فعال شي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې شورا کې له سیاسي مشرانو سره باید ښځې د جګړې قربانیان، دیني عالمان، مدني ټولنې او ځوانان هم شامل وي. یادې ټولنې ویلي د سولې خبرو د یوې دوامداره پایلې لپاره غوره ده چې د افغان حکومت په لیکو کې سیاسي یووالی وي او په دې بهیر کې د افغانانو غږ شامل وي. دریم، د افغانستان کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر نور رحمان اخلاقي وایي په ایران کې د غیر قانوني بهرنیو وګړو په تړاو د هغې طرحې ځینې برخې ټکان ورکوونکې دي چې د ایران د شورا استازو لخوا وړاندې شوې ده. د ایران اسلامي شورا مجلس په دغه طرحه کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د جرمي او زندان سزاګانې په پام کې نیول شوي دي. دغه راز طرحه امنیتي کسانو ته اجازه ورکوي چې پر هغو ګاډو ډزې وکړي چې د غیر قانوني کډوالو لیږدولو شک پرې. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست د دغه طرحې په هکله د ټویټر پیغامونو په یوه لړۍ کې ویلي هیلهمند دی په ټولو هیوادونو کې د افغانانو لپاره بشري حقونه په پام کې ونیول شي. دغه طرحه وایي که موټر د تلاشۍ له پوستې تښتي او یعنې د اتباعو لیږد قوي شک پرې کیږي، مسؤلین به د وسلې کارولو اجازه ولري. څلورم، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ټاکنیز کالج د جو بایډن بریا اعلان کړي نو دی چمتو دی چې له سپینې ماڼۍ ووځي. ټرمپ یو ځل بیا د رایو اچولو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې تکرار کړي دي چې هیڅ اساس نه لري. په پام کې ده چې ټاکنیز کالج به د ډسمبر په 14مه په ولسمشرۍ ټاکنو کې ګټونکی اعلان کړي. ټرمپ ویلي که ټاکنیز کالج د جو بایډن بریا کره کړي نو دی به له سپینې ماڼۍ ووځي. نوموړي دا هم ویلي چې ګرانه ده په اوسني وضعیت کې د بایډن لپاره دی خپله ماتې ومني. ټرمپ ټینګار کړی چې دغه ټاکنې د درغلیو شاهدې وي خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې هیڅ کوم څرګند دلیل لا نه دی وړاندې کړی. په پام کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر به د راتلونکي جنورۍ پر 20مه لوړه وکړي. درنو لیدونکو دا و د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه. تر بیا د الله پامان.